السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم ورونو، امید ده چې ټول ملګري به روغ او جوړې وي. د جامعه تبوک د خوا نه ځینې مرشحینو ملګرو ته نموذج راغلی خو پرون یې کار نه کوو، اوس یې کار شروع کړی دی. ما یو ملګري دپاره هغه ډک کړ، خو دوباره چې زه نورو ملګرو دپاره ټرایانې کوم نو هغه زما په دې موبایل کې نه کېږي، غالبا چې نورو کې به هم نه کېږي، ځکه چې یو موبایل کې دغه نموذج ډک شي نو بیا د بل ملګري نموذج په دې موبایل کې نه ډکېږي. ما ډېر کوشش وکړ، بهر حال د دې طریقه کار زه غواړم چې ملګرو ته واضحه کړمه. نو د هغې طریقه کار دا ده چې کله تاسو خپل ایمیل کولاو کړئ نو هغې کې به دغه لینک پروت وي. یاده دې وي چې دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده، کوم ملګري چې مرشحین دي او دغه ایمیل یا میسج ورته راغلی، نموذج ورته راغلی. نو چې کله تاسو دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو ته مخامخ راشي چې الجنسیه، مطلب تاسو د کوم ځای وئ، د پاکستان یا افغانستان، دلته به خپل ملک لیکي. اوس د دې ملګرو دپاره ما لیکلي دي پاکستاني، ورسره مې انګلیش کې هم لیکلي دي. بیا د هغې نه وروسته چې راشئ لاندې نو الاسم کامل باللغة الانګلیزیه کما هو فی جواز السفر، لکه څنګه چې په پاسپورټ کې نوم لیکل شوی دی همغې ترتیب سره به دلته خپل نوم ولیکي. اوس دې ملګري له ما دغه نوم لیکلی دی، بیا مې ورسره لیکلي پاکستاني، ځکه چې دا د دې ملګري په هغه پاسپورټ کې موجود دی. همدغه شان بیا د دې نه وروسته چې راشي تاریخ المیلاد، ډیټ آف برث چې ورته وایي، هغه به ولیکي، میاشت به سلیکټ کړي، تاریخ به سلیکټ کړي، او د هغې نه وروسته به بیا کال سلیکټ کړي. همدغه شان مکان المیلاد د کوم ځای کې تاسو پیدا شوي وئ هغه ځای به ولیکئ. د ملګري لپاره ما باجوړ لیکلی دی، ځکه دا د باجوړی ملګری دی. د هغې نه وروسته چې بیا لاندې راشئ نو دلته یې لیکلي چې د خپل موبایل نمبر ولیکئ سره د کنټري کوډ، مطلب چې کوم دغه دی ملک دی د هغې هغه کوم کوډ وي، د هر ملک جدا جدا کوډ وي، تاسو ته به علم وي، همغه کوډ به دلته ولیکئ. مطلب دې ملګري له ما اوس 00 باندې مې لیکلی دی، د 2 صفرونه او 2 نوي لیکلی دی، او بیا د هغې نه وروسته مې ورله نمبر لیکلی. دغه شان ایمیل به ولیکئ د دې نه وروستو، او بیا به لاندې د دې نه چې راشئ نو هلته به د خپل پاسپورټ نمبر ولیکئ. بیا به پاسپورټ ایشو ډیټ چې ورته وایي، مطلب چې په کوم تاریخ باندې دا پاسپورټ جوړ شوی دی هغه به ولیکئ. او د هغې نه وروسته چې بیا راشي نو تاریخ انتهای جواز السفر، ایکسپایري ډیټ چې ورته وایي، پاسپورټ چې کله ستاسو ختمیږي همغه تاریخ به دلته ولیکئ. دغه شان مکان و اصدار جواز السفر، مطلب دا پاسپورټ تاسو کوم ځای کې جوړ کړی دی، دې ملګري له ما همدغه باجوړ لیکلی دی. او دغه شان د هغې نه وروسته بیا تاسو چې سعودي ته ځئ نو د کوم ایرپورټ نه به ځئ، د کوم ځای نه به ځئ همغه به دلته ولیکئ. دې ملګري له ما اسلام آباد لیکلی دی، او افغاني ملګري به شاید چې همدغه حمید کرزي هغه لیکي. نه وروسته به بیا راشي خپل جواز السفر یعنې پاسپورټ چې کوم دی هغه به دلته اپلوډ کړئ. اوس دا به مونږ دلته اپلوډ کړو، اډ فایل به ووهو، بیا به لاړ شو د موبایل نه به دغه پاسپورټ راواخلو. کله مو چې پاسپورټ راواغسته نو بیا به اپلوډ ووهئ، ځکه چې دا پاسپورټ هلته اپلوډ شي. نو فارم مکمل شو نو بیا به سبمیټ ووهئ. دا اوس د دې ملګري دا فارم ټول برابر شو. دا چې کله برابر شو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته لیکي چې لقد تم تسجیل ردک، مطلب ستا معلومات ډک شو، او که چېرته غواړې چې په دغې معلوماتو کې ته بدلون وکړي نو ایډیټ یور ریسپونس، مطلب په دغې باندې به کلیک وکړي او دا خپل معلوماتو کې چې کوم غلطي ستا نه شوي یا څه پکې بدلول غواړې نو هغه پکې بدل کړي.